نو چې وایو انفو به دا سیو مو ویلې وه انفو کې اول چې د مارکاس پینل مارکاس پینل په مرسته باندې کولی شي یو لیکنه څنګه کو لاک کو یعنې ریډ اونلی کو یعنې دا معنا چې مطلب که چېرته مونږ غواړو چې د لیکنه کې څوک تغیر رانهولې نو مونږ هغه لیکنه څنګه کوو مارکاس پینل یې کوو مثلا په دې لپاره شرط دا ده چې باید اول دا لیکنه سیو کړي که سیو نه کړي بیا خپله د میسج درکړي دا لیکنه څنګه کا سیو کړه کلیک پې کوم وینې درته وایي چې مطلب دا لیکنه باید څنګه کې سیو کې فرض کې چېرته سیو کوم په ډیسکټاپ باندې چاپ نوم باندې سیو کوم عمر اوکې کله به چې دا اوکې کړو څو ګورو دا لیکنه مې ټوله لاک شوه نه دلته راشي هر ډول تغیر کې راوړل زه نشم راوستلی تغیر کې راځي بېرته کولی شي دې ځای نه راشي ایډیټ انیوي باندې کلیک وکړئ کولی شي بېرته خلاصه کړي یا اوس که تغیر کې راوړی یم تغیر کې راوستلی راشي یا دلته راشي دې ځای کې ورته وایي چې مثلا انکریپټډ پاسورډ د دې په مرسته کولی شي په لیکنه باندې چا ولګوو پاسورډ ولګوو پاسورډ ورکوم فرض مثال عمر اوکې بیا پاسورډ ورکوم عمر بیا اوکې کله مې چې دا اوکې کړل اوس دا اکسل څنګه کوم بندوم یې مکمل هسې بند مو کړل اوس هر وخت چې دا اکسل خلاصوم ډایرکټ به ما نه چا غواړم پاسورډ ګوره پاسورډ که غلط ورکړم مثلا جان اوکې کوم دا وګوره نه خلاصېږي او که چېرته غواړم چې مثلا خلاص یې کړم نو صحیح پاسورډ ورکړم پاسورډ ورکوم فرض مثال کوم پاسورډ مې ورکړی عمر اوکې چې کله مې اوکې کړل وګوره ډایرکټ به لیکنه ماته خلاصه شي صحیح ده خبره اوس دلته دا داسې یو پاسورډ مې په سیم کې پرې لګولی وه او یو پاسورډ مې دلته ولګولو د دې په مابین کې اوس توپیر څه دی فرق یې څه دی څه وایې څه فرق یې ده आवाज de pasare să rămâne de sapir postă material, dați de sapir postă material. Dați să ce ها؟ وقت کې څنګه ویلې؟ ها؟ دا وخت کې مشته. ها. انکریپټ اول تاسو باید د انکریپټ سره بلد شئ. شئ انکریپټ هر کله چې موږ معلومات ریډ اونلی وي یعنې د ویلو وړ نه وي نان ریډیبل دا معنی د لوستلو وړ نه وي هغه حالت څه ویل کېږي یعنې معلوماتو د نه ویلو حالت څه ویل کېږي انکریپټ ویل کېږي مثلا تاسو دلته چاته ولیکئ چې ویلکم کله چې دا معلومات دې شکل ته واوړي دې ته څه ویل کېږي انکریپټ دا اوس هېڅ د لوستلو وړ نه دی نو اوس هدف دلته دغه ده چې کله تاسو د دې لارې نه پاسورډ ولګوئ دا پاسورډ مو په انکریپټ حالات کې ده یعنې په داسې یو حالات کې ده چې هغه د لوستلو وړ نه ده داسې یو سافټویر نشته چې هغه مطلب څنګه کې ویل ولې او خلاص یې کړي او هغه د سیو پاسورډ چې ده لکه څه ډول یې ورکړي چې مثلا عمر په همدغه شکل باندې ستوري ستوري په شکل باندې وي داسې په دې شکل باندې ښکاره کېږي چې دا ډېر په اسانۍ سره چینج کېږي ډېر په اسانۍ سره زه اوس کولی شم د دې پاسورډ نه همدغه نوم څنګه کړم راوباسم ډېر واړه واړه سافټویرونه پیدا کړي چې دا پاسورډ ماتولی شي خو الت به د هغه د هغه پاسورډ چې ده د انکریپټ پاسورډ چې ده هغه بیا دومره په اسانۍ نه ماتېږي که دا درته وایم چې تاسو مثلا عمر پاسورډ ورکړلو د دې نه دومره سمبولونه جوړ کړي دومره سمبولونه چې تاسو به په حسابولو باندې ستړي شئ هدف باندې مې پوه شئ نو ځکه د انکریپټ پاسورډ ماتول دومره اسانه کار نه ده صحیح ده نو هدف یې اوس دا شو یا فرق یې دا شو چې مثلا د دې لارې نه که موږ پاسورډ پې ولګوو موږ نشو کولی چې په اسانۍ سره دا پاسورډ څنګه کړو مات کړو خو هغه د سیو پاسورډ چې دغه په ډېره اسانۍ سره ماتېدلی شي ولې نه ماتېږي دغه ځکه مخکې مې درته وویل چې دا په انکریپټ حالات کې ده کوم حالات کې ده انکریپټ یعنې د نه ویلو حالات کې ده هدف باندې مې ورسېدی پروټیکټ کرنټ شیټ پروټیکټ په مرسته موږ کولی شو دا ډاکومنټ څنګه کړو لاک کړو فرض مثال که چېرته تاسو غواړئ چې دغه شیټ څنګه کړئ لاک یې کړئ او څوک تغیر کړي رانه ولې نو کولی شم دلته راشم ورته وایم چې پروټیکټ کرنټ شیټ دې باندې کلیک کوم اوس دلته یو پاسورډ ورکوم کوم ډول پاسورډ هر ډول پاسورډ چې تاسو جوړوي عمر مثلا بیا پاسورډ ورکوم چای عمر اوکې کله مې اوکې کړلو دا وګورئ ما شیټ مکمل لاک شو هېڅ ډول تغیر زه په دې کې نشم راوستلی که لیکنه کوم یا رنګ ورته بدلوم دا وګوره هېڅ شی زه نشم کولی دا وګوره یا که مثلا سایز یې غټوم دا وګوره هېڅ کار نه ورکوي ځکه شیټ مې څنګه ده لاک مې ده که غواړم چې بېرته یې آن لاکړم کولی شم دې ځای نه بېرته آن لاکړم پروټیکټ شیټ هماغه پاسورډ ورکړم عمر اوکې که وګوره بېرته خلاص شولو صحیح ده اوس دلته یو بله خبر دا ده چې کله زه دا شیټ د دې ځای نه لاک کړم د انکریپټ نه فرض مثال دا مې لاک کړلو عمر پاسورډ مې ورکړو بیا مې پاسورډ ورکړو عمر اوس هم دا ډاکومنټ چې دی دا بوکس دا خوندي نه ده دومره سکیور نه ده ولې ځکه یو څوک کولی شي دې ځای نه څنګه کړي بند کړي یا یو څوک کولی شي دې ځای نه راشي رایټ کلیک وکړي دا شیټ مکمل له منځه یوسي ډیلیټ یې کړي دې ته وینډو ویل کېږي دې شکل ته دې ته څه ورته ویل کېږي وینډو او کله چې تاسو رایټ کلیک وکړئ دې ته سټرکچر ویل کېږي څه ورته وایي سټرکچر
تاسو اوس غواړئ چې هم یې دا وینډو لاک شي او هم یې چای لاک شي سټرکچر تر څو چې مکمل ډول باندې خوندي شي نو راځم ورته وایم چې پروټیکټ ورک بک سټرکچر هم د سټرکچر لاک شي لاندې رایټ کلیک ها او هم د وینډو څنګه شي لاک پاسورډ ورکوم هماغه پاسورډ ورکوي بدل پاسورډ ورکوي خوښه دي جان پاسورډ اوکې جان پاسورډ اوکې دا وګوره وضعیت هیڅ امکان نشته چې دا څوک بند کړي او نه درته کولی شي رایټ کلیک وکړي چې کې اوس ټوله لارې بندې شوې دلته هم لاره بنده شوه دلته هم بنده شوله او په دې ځای کې د لیکنې لاره هم بنده شوه بل شي په اساس کار نه کوي څه ډول دغه دا وګوره عرض کار نه کوي ځکه هلته ورک بک ده دا باندې پوه شو که نه شي پوه لیکنه کې کولی شي ولې کې کولی شي دې وسیله ته که دلته راشي په دې ځای کې وګورئ یو شیټ ده یو ورک بک ده ما بل درته ویلي وو چې شیټ چې ده یوازې دا یو د کالمونو او روګانو مجموعه ته څه کېږي شیټ اوس هلته خو داسې نه دي ویلي چې ورک بک لاکه دې ځای کې ورک بک نه ده ښودی ځکه که ورک بک ښودلی وای بیا به دا مکمل ټول شیټونه لاک شوي او دا ورک بک چې دلته ښودلی ده وګورئ د دې سټرکچر هم لاک ده دلته راشي دې سټرکچر هم لاک دی ځکه دا ټول شیټونه په ورک بک کې راځي درته ویلي مو د شیټونو مجموعه ته څه وکېږي ورک بک ویل کېږي نو علت یې همدغه ده اوس دغه شیټ چې ده که ته غواړې دا هم لاک کړې د دې ځای نه کولی شې دا هم لاک کړې پاسورډ ورکړه عمر اوس په دې کې هم لیکنه نشې کولی خو هغه سټرکچر او وینډو یې چې ده دا ټول چې دغه یو ځای نه لاک کېږي دې ځای نه دا پنې ورسېدی که چېرته یې دغه سره ورک بک لیکلی وای بیا کېدای شي هغه شیټ هم لاک شوی وای دا پنې ورسېدی اوس مو هر یو ځان خلاصوي دا به ځان ته خلاصوي او دا به څنګه کوي ځان ته به خلاصوي صحیح ده بل تاسو کولی شئ دلته لاندې راشي دا هم بېرته لاک هم لاکه راځم فایل ته فایل کې راځم دلته لاندې چیک کړئ د ریسټریکټ پرمیشن بای پیپل دې په مرسته موږ کولی شو چې یو شیټ څنګه کو لاک کو یا مطلب یو ورک بک لاک کو خو هغه په داسې ډول باندې که مثلا عمر داخلي هغه به خپله یوزر نیم او پاسورډ ورکوي چی ورکوي یوزر نیم او پاسورډ لکه علي داخلي دی هغه به خپله یوزر نیم او بل په چی ورکوي پاسورډ به ورکوي خو لکه فیسبوک هم استعمال کړی د هر څوک خپل فیسبوک ته داخلي دی خپل یوزر نیم او پاسورډ ورکوي بیا داخلي ځه نو په همدې ډول باندې که اکسل ته اوس موږ وګورئ موږ داخلي ځو همدغسې ډایرکټ داخلي ځم بغیر د کومې ستونزې نه ځکه چې په دې ځای کې وګورئ لیکلي چې ان ریسټریکټډ ده یعنې دا معنا چې کله زه دلته راشم وګورئ دلته یې لیکلي دي چې ان ریسټریکټډ اکسس ان ریسټریکټډ دا معنا چې کوم بندیز نشته ډایرکټ اکسس ورته لري یا لاسرسی خو که چېرته هم زه غواړم چې دا ریسټریکټ کړم یا د چپ مخ باندې وتړم مثلا چې څوک داخلېدلی شي د دې لپاره زه باید څو شرطونه په هغې کې ولرم ګوره یو چې دا IRM سافټویر ده دا باید ولرم د چې شي مخفف ده انفارمیشن رایټس منیجمنټ صحیح ده یو باید دا سافټویر ولرم د دې نه علاوه بل دا سافټویر د ما سره باید څنګه وي رجسټر وي او د دې نه وروسته باید زه د انټرنیټ ته لاسرسی ولرم هر وخت او بل د مایکروسافټ کمپنۍ نه باید خپل حق واخلم یعنې دا معنا د هغې سره ځان باید رجسټر کړم صحیح ده نو اوس کله چې موږ د دې نه استفاده کوو چې راشم وګوره ما ته ټول د همدغه میسج راکوي ګوره چې کلیک وکړم دا وګوره ډایرکټ راته ووایي دې پرېږدئ وینه انفارمیشن رایټس منیجمنټ وګوره انفارمیشن منیجمنټ یک شی IRM وایي ته باید دا سافټویر هم انسټال کړې لاندې پوره تفصیل درته درکړی د مایکروسافټ اپیس یوزر به بیا غواړي مطلب یوزر او پاسورډ او دا رقم د مایکروسافټ کمپنۍ سره به ځان څنګه کوي رجسټر کوي نو ټول دغه شرطونه که ځان باندې ومنې د هغه نه وروسته بیا ته کولی شې نیکسټ یې کړې او بیا به هر چا ته خپل یوزر نیم خپل پاسورډ ورکوي بیا به داخلېږي ورته صحیح ده خو داسې ده یو خو دا مو خبره ده چې هر وخت خارج هېوادو کې زیات استعمالېږي ځکه چې هلته هر څوک اپیس رجسټر استعمالوي کوم اپیس استعمالوي هغه اپیس رجسټر وي د کمپنۍ سره هلته څوک همداسې نشي استعمالولی خو په اسیایي هېوادو کې چې ده تقریبا په ډېرو هېوادونو کې لکه پاکستان ایران افغانستان په دغو کې زده په دغو کې خو رجسټر نه ده ته ټول کرکټ دی څنګه دی کرکټ دی هغه اصلي اپیس نه ده یوازې کیک کړی دی هماغه ورته موږ ته رالېږي او بس انسټالوي هدف هم ورسېدی نو ځکه خو موږ وایو چې که چېرته دا سهولیتونه ولرو بیا موږ کولی شو د دې اپشن نه استفاده وکړو او که چېرته دا سهولیتونه ونه لرو بیا مطلب دغه اپشنو ته هغه نشته نشو کولی دې باندې کار وکړو پوه شو کیسه باندې مې که څه مشکل ستا کې ښه نو هر وخت چې استعمالوي دا سهولیتونه باید ولري بیا استعمالولی شي هدف باندې خو یې ورسېدی ډیجیټل سیګنیچر په مرسته موږ کولی شو یو سیګنیچر ورکړو لیکنه ته خو دا به انشاءالله دې ځای کې تفصیل سره بیا وایو دلته سیګنیچر چې څه ډول یو سیګنیچر جوړولی شو صحیح ده خو اوس دلته راځه مطلب دې ځای نه هم درته وایم سیګنیچر باندې مثلا چې کله کلیک وکړو یو ځل لیکنه کومه ده راځم چېرته فایل ته فایل کې بیا ورکوم مثلا اډ ډیجیټل سیګنیچر اوکې کوم یې کله مې چې اوکې کړلو بیا یس کوم دا باید سیو کوي سیو مې کړله کله مې سیو کړله اوس راته وایي چې آیا
د سیګنیچر یا آی ډي ته د مایکروسافټ کمپنۍ نه اخلي او که خپله ورته جوړوي. که چېرته مثلا ته د مایکروسافټ کمپنۍ یو نماینده یا مثلا د هغې سره اړ یو یوزر یا انټرنیټ سره وخت کنیکټ بیا کولی شي د دوی نه یو آی ډي واخلي یا آی ډي په مرسته دا شیټ لاکړي. او که چېرته د هغوی سره کنیکټ نه بیا به څنګه کوي خپله به ورته جوړوي. اوکې که دلته ورکړه مثلا نوم یې څه شی ده ایمیل ادرس ورکړه پر مثال _@yahoo.com. نوم ارګنایزیشن چې د پکتیکا سافټویر هاوس، لوکیشن چې د مثلا خوست. دغه نوم او ارګنایزیشن ځکه په خپل لاره داس کله اپس انسټالوي په هغه وخت کې کوم نوم ورکړي او کوم ارګنایزیشن ورکړي هغه په خپل ځای راځي. کریټ کې کله مو سیکریټ کړلو و درته وایي د تا پرپوس یا هدف ته څه دی نه ساين کول یا مطلب سیګنیچر ولې د ډاکومنت ورکړي. زه مثلا ورته هم سکیورټي از وی شارش تاسو درته ورته لیکلای شئ. صحیح ده؟ ساين کله مو دې ساين باندې کلیک وکړو کې کومه درته وستراشه دې ځای کې لاک نشو یو ځل بیا سر نه وګورئ کلیک اوکې دا ځل بس سکیورټي ورکړي یا دا قانون جوړ ده ساين کې بیا اوکې کې وګورئ لیکنه په مکمل ډول باندې لاک شول نه دلته ګورئ هر څه لاک شول. کوم غوښتل چې دا سیګنیچر مو بیرته ختم کړئ یا دې ځای نه ختم کولای شئ او یا هم راشي ویب سیګنیچر په دې ځای کې راشي ورته وایي ریموو سیګنیچر یا سې کې کله مو سیس کړلو وګورئ دا سیګنیچر مو له منځه لاړو. اوس تاسو کولای شئ دلته لیکنه کې وکړئ سازادانه په دا سیګنیچر څه شی ده او څه ډول داخليږي دا به دې ځای کې تاسو تفصیل سره ووایي. صحیح ده؟ ځکه دا خپل حالت ضرورت لري لکه کېدای شي ورته مې تاسو ته ویلي وي چې په نوم باندې مې والا درته ښودلی او ډیجیټایزر په نوم باندې ښودلی مې درته ټول مې ډیجیټایزر یا ډیجیټال سپین بانکونو کې استعمالېږي. هغې په مرسته تاسو کولی شئ چې مثلا لیکنه څنګه کوي ورته داخله ډیجیټال به دلته وایي. صحیح ده؟ دې نه پس موږ وایو چې انسپیکټ ډاکومنټ انسپیکټ پلټنه ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ پلټنه یا څارنه کول. تاسو یو ډاکومنټ دلته لیکلی دی دا ساده یو ډاکومنټ ده. صحیح ده؟ خو یو نفر راځي په دې کې تاسو نه څه راولي تغیر راولي. داسې تغیر ګوره مثلا هیډر او فوټر ورکوي دا دې ته هیډر ویل کېږي او لاندې چې کله راشي دې ته څه ویل کېږي فوټر ویل کېږي. دې ته باندې کلیک وکړئ دا شی شو فوټر یعنې دا بره هیډر شول او دا شی شولو فوټر. یا مثلا دې ځای کې یو څوک راځي روګانې پټوي تاسو به مخکې ووایئ فارمیټ ته راځم فارمیټ کې ورته وایم هایډ څه وایم روز یا کالمونه مثلا پټوي. او بل مثلا څوک راځي دلته پراپرټي کې معلومات ورکوي دا پراپرټیز والا فرض مثال په دې کې مې اضافي معلومات ولیکل دا همدا رقم کمنټ ورکوي راشي ریویو هغه ته ریویو ته په ریویو کې دا څه شی ده کمنټ. دا تاسو کولی شئ د کیبورډ نه د شفټ ونیسئ بیا F2 کې پریس کړئ. څه پریس کړئ؟ F2 یا فنکشن F2 دا وګوره فنکشن F2 مثلا دا وګوره. صحیح ده؟ دا کمنټ مو ورکړلو تاسو اوس دا څارئ چې آیا کوم شیان په دې کې څنګه شوي دي اضافه شوي دي. نه راشي دلته لاندې ورته وایي انسپیکټ ډاکومنټ کله چې دې باندې کلیک وکړئ یس یې کوي دا وګورئ تاسو ته مطلب د وایس کمنټ ډاکومنټ پراپرټي اکسیمنټ ډیټا دا ټول یې چیک کړه. انسپیکټ کوم شیان ستاسو سره پیدا شي هغه به ټول دلته څنګه کړي شو به یې کړي. دلته وایس کمنټ هم پیدا شو ډاکومنټ پراپرټي هیډر رو او کالم هر څه پیدا شول. کولی شئ تاسو دا دې ځای نه ریموو کړئ او بېرته هغه خپل اصلي ډاکومنټ څنګه کوي په لاس راوړئ. کلوز یې کوي چې کلوز مو کړلو وګورئ بېرته فکس هماغه خپل ډاکومنټ باندې نه هیډر شته نه فوټر شته نه کمنټ شته همدا رقم نه دلته پراپرټي کې کوم معلومات شته کوم صفحه اپس ته کوم هغه لیکنه ستاسو کړې وه صفحه هماغه لیکنه مو په لاس باندې راغله ټول معلومات یې څنګه شول ریموو شول. چیک اکسیسیبیلیټي بیا دا کار کوي که مثلا تاسو سره ډاکومنټ کې داسې شیان وي چې هغه تاسو نه پټ وي فرض مثال ویکي ډاکومنټ کې خو تاسو یې نه وینئ یا مثلا د وایرس د وجې نه یا کومې بلې وجې نه چا په خپله باندې پټ کړي وي نو کوم شیان چې تاسو سره پټ وي تاسو به هغه بیا چېرته ګورئ چیک اکسیسیبیلیټي کله چې دې باندې کلیک وکړئ په دې لیست کې به تاسو ټول هغه شیان درکوي کوم شیان چې تاسو سره څنګه وي پټ وي. صحیح ده؟ په هغه بیا یې دې نه پاس وي انسپیکشن ریزلټ په دې ځای کې وي. هدف باندې ورسېدئ نو کله هم که ډاکومنټ کې تاسو سره داسې یو شی وي چې هغه پټ وي او تاسو یې نه وینئ مخکې درته معلوم وي چې مخکې مې تصویر چا کې رسم و خو اوس نشته نو بیا تاسو کولی شئ دې ځای نه ورته انتخاب کړئ چې شی چیک اکسیسیبیلیټي کله مو چې دې باندې کلیک وکړلو بیا دې ځای کې به هماغه ټول شیان تاسو ته راشي. بل راشي دلته وګورئ چیک کمپیټیبیلیټي مخکې مې کې داسې کیسه درته کړې وي چې کمپیوټر چې دا څومره فایلونه چې مثلا د ورډ ځان ته فایلونه دي که نه د اکسل ځان ته فایلونه دي مثلا د نوټپیډ ځان ته فایلونه دي درته ویلي مو چې دا کمپیوټر د څه شي په واسطه باندې پېژني دا د یو خاص نښې په واسطه باندې پېژني چې هغه ته څه ویل کېږي ایکسټینشن ویل کېږي یا خاص نه ګورئ هر فایل چې تاسو ولیکئ که اکسل وي که ورډ وي که د هر ډاکومنټ وي د هغه سره حتما د نوم نه وروسته یوه خاصه نښه وي. مثلا تاسو فکر کوئ کله چې درته هغه ته راسم کمپیوټر ته په دې ځای کې مثلا زه یو هغه خلاصوم دا فایل خلاصوم ولې دا کمپیوټر ډایرکټ ورډ کې خلاص کړي کمپیوټر څنګه پوه شو چې دا د ورډ فایل ده یا مثلا یو بل فایل زه درته وښیم
دا پای د کله کلیک وکړم دا وګوره څنګه کمپیوټر پوه شو چې دا په ورډ کې خلاص کړو ها دا د خاص نشي په واسطه پیژنې ګورې زه درته وښیم کوم چېرته وینډو ویلې وي دا ټیک مارک لري کې اپلای کړئ وګوره څومره د ورډ فایلونه چې دي د ټولو په اخر کې به ډي او سی ایکس لیکلی وینې کمپیوټر ټول فایلونه په دې خاصو نښو پیژني وګوره دا ځکه نوټپیډ کې خلاص کړلو چې کمپیوټر ته ورپېژندل شوی دی د نوټپیډ لیکنه ټولو په څه باندې پای ته رسېدلې ده ټي ایکس ټي د ایکسل څومره لیکنه ستاسو وګورئ په څه باندې پای ته رسېدلې وي ایکس ال اس ایکس باندې صحیح ده نو ځکه وایي وګوره دلته عمر په اخر کې چا لیکل دي ایکس ال اس ایکس دا په خپله کمپیوټر خپله ورکوي که ته ورکړې او که ته ورنکړې مثلا تاسو یو فایل جوړ کړئ په دې ځای کې علي ډبل کنټرول اس یا سیو مثلا ډیسکټاپ باندې دا د سیو کوم پر مثال د احمد په نوم باندې نښه خو مې نه کړه ورما وګوره دلته په خپله باندې یوه نښه اخیستې وي دلته راشي په دې ځای کې به وګوره په اخر کې ورسره لیکلي ایکس ال اس ایکس ځکه که دا نښه زه ترېنه ختم کړم بیا وګورې کمپیوټر نه پېژني دا ترېنه ختم کړم انټر مې کړله دا وګوره دا فایل زه اوس که خلاصوم په ایکسل کې خلاصېږي نو ما ته ډایرکټ وایي دا فایل چې خلاص کړم ځکه دغه هغه شی چې کمپیوټر کې پېژندلو هغه څنګه شو ترېنه ختم شو که رایټ کلیک وکړم او دلته ورکړم چې مثلا ډاټ ایکس ال اس ایکس اوس یې انټر کړم دا وګوره ډایرکټ ایکسل کې خلاص کړي ولې ځکه چې دا فایل اوس ایکسل وپېژندلو صحیح ده نو اوس مې هدف دلته دا ده په کمپیټیبلټي کې مې هدف ده چې کله چې موږ په 2003 ایکسل کې شی ولیکو یا په د ایکسل فایل جوړ کړو د هغې ایکسټنشن ایکس ال اس ده او د 2010 هغه څه ده ایکسټنشن چې د هغه چې د ایکس ال اس ایکس ده ایکس ورسره اضافه ده نو موږ کولی شو چې هغه لیکنه چې 2003 کې مو کړې هغه په 2010 اپس کې خلاصولی شو مثلا تاسو ته یو چا لیکنه درکړه هغه په 2003 ایکسل کې لیکلې وه اوس تاسو کولی شئ هغه په 2010 کې استعمال کړئ ځکه چې دا ایکس ال اس په دې کې څنګه کېږي پوره کېږي شته کې او که څوک یوه لیکنه په 2010 کې وکړي هغه بیا نشي کولی په چش کې خلاصه کړي 2003 کې ځکه یې نشي خلاصولی چې دلته وګورئ یا ایکس ال اس خو شته کې خو دلته ایکس ورسره اضافه ده ورته ایکس څنګه ده نشته نو دې په خاطر باندې موږ بیا داسې وایو چې ډېر داسې شیان شته چې هغه په 2010 کې شته خو په 2003 کې څنګه دي نشته اوس هغه څه موږ په ډاکومنټ کې څنګه معلوموو د کمپیټیبلټي په مرسته معلوموو مثلا یو فایل مې ولیکلو داسې ساده صحیح ده د فایل نه وروسته راځم دلته یو څو تصویرونه ما اچوم چې دا شیان اکثره په 2003 کې څنګه وي نه وي لکه دا سمارټ آرټ دا شیان نشته کې مثلا دا شیان آرټ کړلو په دې ځای نه کې انزرټ کوم دا راځم دې ځای نه مثلا بل کوم شی اضافه کوم دا انزرټ دا راځم دې ځای نه کوم یو بل شی اضافه کوم بل تصویر انزرټ صحیح ده دا موږ اضافه کړو بل دلته وګورئ په انزرټ کې کله راشي دلته یا هوم انزرټ سکرین شاټ وګورئ کار کوي که نه کوي ځکه یې کوي چې دا 2010 ده اوس زه دلته ګورم چې کوم داسې شیان په دې ډاکومنټ کې شته چې هغه په 2003 کې څنګه دي نشته د دې نه په ټیټ ورژن کې نشته هغه به د چا په واسطه باندې معلوموو کمپیټیبلټي په مرسته باندې په دې باندې به معلوموو ګوره چې کله دې باندې کلیک وکړم ماته ډایرکټ یو میسج راکړي راته وایي چې وګوره this object will no longer be editable location sheet 1 ships وای په شیټ 1 کې چې تا کوم شیپونه رسم کړي یا تصویرونه هغه به څنګه وي نو ایډیټیبل وای دا به د تغیراتو وړ نه وي خو په کوم ورژن کې ونیوي نه نیولې تر 2003 پورې په دې هر اپس کې که ته دا فایل خلاص کړې ته به نشې کولی چې دې ته بل تصویر انتخاب کړې ځکه ما مخکې یادونه درته وکړله چې ډېر داسې شیان شته چې هغه په 2010 کې شته خو په 2003 کې څنګه دي نشته زه اوس مثال در کوم چې څنګه نشته کې سکرین شاټ ته اول وګوره یا زه راځم مثلا دا په 2003 فایل کې سیو کړم سیو راځم دلته ورته وایم ایکسل اس دې ځای کې وګوره دغه ده 2003 ایکسل اس دا مې انتخاب کړلو سیو مې کړو کله مې چې دا سیو کړلو اوس یې دلته وګورئ بیا میسج راکړو خبر یې کړم چې دا شیان دي څنګه دی ایډیټیبل نه دي تغیراتو وړ به نه وي کله مې چې دا کنټینیو کړلو دلته اوس راشي که زه دې باندې تصویر وباسم خیر دا خو تصویر وباسي یو منټ سره وکړو بل ځای کې چېرته ګورم داسې شی چې مثلا هغه په 2003 کې څنګه وي نه وي په 2000 هغه کې ورډ کې بیا ډېر ښه معلومېږي دلته خو خیر لا دومره پته نه لګېږي په ورډ کې بیا بیخي صحیح پته لګېږي ګورئ مثلا دا فایل ده دلته مو هغه کېږي لا کېږي ګوره مثلا دا لیکنه ده زه په 2003 کې سیو کومه دغو شیانو ټولو ته وګورئ ګوره دا سټایلونه کار کوي یعنې زر ته راشي دا شیان کار کوي که نه کوي کله که زه دا اوس سیو کړم مثلا 2003 هغه کې فارمیټ کې 2003 دلته ورته انتخاب کړئ په دې ځای کې وینې هماغه شان ده سیو یې کوئ کله مو چې دا سیو کړل اوس یې تاسو خپله وګورئ یا سکرین شاټ څنګه شو غیر فعاله دلته راشئ هوم ته وګورئ دا سټایلونه څنګه شول غیر فعاله همدغسې په ایکسل کې هم ده صحیح ده
نو اوس مې هدف دلته دا ده چې د کمپیټیبلیټي په مرسته موږ کولای شو چې هغه څه معلوم کو کوم شان چې مثلا د دې نه ټیټ ورژن کې څنګه وي نه وي او دلته وګورئ بر یو میسج هم درکړو کمپیټیبلیټي درته وایي کمپیټیبلیټي موډ دا معنی چې دا فایل اصلي د بل ورژن ده خو اوس تا کوم ورژن کې خلاص کړی ده 2010 کې که ته غواړې بیرته 2010 ته واړې نو په څه باندې به کلیک وکړې کنورټ کله چې کنورټ باندې کلیک وکړو اوکې کا بیرته به هماغه 2010 شکل ته واړې اوس څومره سهولتونه چې په 2010 کې هغه ټول ته کولای شي څنګه کې استعمال کړې صحیح ده هدف باندې خو پوه شوئ ان شاء الله کمپیټیبلیټي په مرسته موږ هغه څه معلومولای شو کوم چې د دې نه په ټیټ ورژن کې څنګه وي نه وي لکه څنګه کلیک وکړئ ډایرکټ میسج درکړي دا چې دا شی چې دا ټیټ ورژن کې څنګه دی نشته هدف باندې ورسېدی د دې نه بیا تاسو کولای شئ ورژن ورته انتخاب کړئ کوم ورژن کې مثلا نشته آیا په 2009 کې نشته او که په 2003 کې نشته ځوان 2003 کې کوم نشته او په 2009 کې مثلا کوم نشته په 2009 کې وایي شته ځکه نه راته شو وینئ او که ورته وایي چې 2003 بیا ور ډایرکټ شوي دا په 2003 کې نشته لوز ا فنکشنالیټي وایي دا شی به څنګه شي لوز به شي لوز څه مطلب ختمېدل لاسه تلل صحیح شوه بلکې چې داسې یو ډاکومنټ چې مثلا تاسو هغه لیکلی وي خو سیو کړی مو نه وي مثلا تاسو یو فایل لیکئ په دې ځای کې دلته یو فایل لیکئ خو هغه فایل مو سیو نه کړل همدغسې مو کمپیوټر څنګه شولو بند شولو منځه لاړلو نو بیا هغه فایل تاسو غواړئ چېرته به یې غواړئ را به شي ریکور ان سیو ډاکومنټ دلته به ټول هغه ډاکومنټونه تاسو ته راځي کوم ډاکومنټونه چې بند کړي مو وي او سیو کړي مو نه وي مثلا یو ډاکومنټ ته دا ډاکومنټ ومې لیکلو سیو مې نه کړله همدغسې بجلي کټ یا مثلا کمپیوټر بند شولو نو د وخت تېرېدو سره کله چې تاسو دلته راشئ په دې ځای کې بیا پیدا کوئ دلته حتما به دلته هغه ډاکومنټونه راغلي وي کوم چې موږ سیو کړي نه وي همدغسې مو کمپیوټر څنګه شوی وي بند شوی وي څو ورځې وروسته انشاءالله که دلته راوګرځېدو دلته به حتما لیکي دا تقریبا تر 4 تر 5 ورځو پورې یا به 4 ورځې وي او یا به تر 4 ورځو پورې کې منیمم ټایم کم وخت 4 ده او زیات وخت څومره ده 2 ورځې تر 2 ورځو پورې هغه لیکنه تاسو کولی شئ دې ځای نه راوړئ دلته کله چې 2 ورځې پرس وي 2 ورځو نه وروسته بیا دا لیکنه دلته څنګه وي سمجھ مو ورسېدی دا پراپر ټپس وایم تاسو څه وایي